سپوږمۍ تر کلي. سلام، ځلا سهار یم د سپوږمۍ تر کلي خپرونه ده. په دې هیله چې روغ به یاست. د قاتل نجلۍ د ناول په تیره برخه کې مو واورېدل چې زینب خپله مور ډاکټر ته بوتله او د هغې تداوي وکړه چې نور اولاد پیدا نه کړي. حکیم صاحب هم پرې پوه سو چې دوی ډاکټر ته تللي دي. وروسته له دې به وګورو چې په درېیمه برخه کې څه کېږي. نو له موږ سره پاتې سئ. د ماشین وړه ټکا ختله. عایشې به یو ځل نری سپنډسۍ پر غاښونو پرې کړه. سیفو وویل: عایشې خوري، د شپېلۍ غږ دی. هغه ده ته وکتل. خندنې شوه. دا ته څنګه هر وخت تر ما مخته په خبرېږي ها؟ له همدې سره یې منډه کړه. پر کټي ښی ټیکری ور پورته کړ او د بام سر ته وختله. د ټیټ دیوال څنګ ته ودرېدله. د وړې کوټې پر بام ناست ځوان وویل: دلته راوخېژه. دې تندی تریو کړ. په مسک انداز یې وویل: لیونی سوی خو نه یې، خلک به څه وایي؟ ځوان راښکته سو. د دیوال بلې خواته پر کټ کېناست. زه غواړم ته هم په ژوند کې یو څوک واوسې. هغې په خندا ور بیا کړه. هو ولې نه، ضرور. ځوان پسې زیاته کړه: رښتیا وایم عایشې، که زه او ته په هر څه کې لاس سره ورکړو نو دنیا به حیران نه کړو. هغه وموسېده. زه نه غواړم چې نوره تباهي جوړه کړم. همدا ستا تباهي بس نه ده؟ ګوره، همیشه په ذهن کې د ژوند یو ښکلی انځور جوړ کړه، کنه نو د ژوند شیبې سختیږي. او بیا چې ته زما خوږه میرمنه سې، ته به هم پسې لولې او یو شخصیت سې، هلته به نو زه ډېر خوشحاله سم. دواړه جوړه وخندل. د اوبو ټانکۍ پر سرو ناستو بغدادي کوترو غومبر واهه. ولاړه نجلۍ لږ مسکه سوه. عایشې به له مصطفی سره ډېر وخت همداسې لیدل. د دوی په مینه به زموږ زړه ته هم خوشحالي راتله. هغه یوه ورځ له مصطفی او خور سره یې په ګډه ښار ته ولاړه. کله چې راغله ډېر خوشحاله و. څو ورځې یې کیسې نه ختمېدلې. ناستو ټولو نجونو په عایشې کې سترګې ګنډلې وې. سیفو په کاغذ قلم خوځاوه. هغې په خوشحالۍ وویل: اوف، څه ووایم تاسې ته. په لاهور کې داسې ځایونه وو چې خولې به مو اوبه ورته وکړې. مصطفی ویل: تر اوسه خو مې د 1 روپۍ 4 انۍ هم نه دي درښودلې. او بله دا چې په انارګلي بازار کې مو پکوړې هم وخوړلې. د مصطفی خواره کې مې ډېرې روپۍ هم ورخرڅې کړې. یوې لاس تر زنې ونیو. نور دې څه ولیدل؟ خدای خبر چې موږ به یې هم کله ووینو که نه. زینب له دیواله راجلا سوه. سیفو څومره ښکلی انځور دې کښلی دی. عایشې ته دلته راشه. هغه نږدې ورغله. سترګې یې برنډه کړه. دا دې څه کړي؟ دا د مصطفی مجله دې ولې خرابه کړي؟ زینب په مسکا ور بیا کړه. تا ته مجله په نظر درغله، خو د سیفو انځورګري ته هم لږ وګوره. عایشه انځور ته ځیر سوه. زینب په هیله مندي ور زیاته کړه: عایشې، کاشکې مو کوم د انځورګرۍ کورس ته لیږلی سوی. دواړو په ګډه وویل: کاش. ولاړې نجلۍ په مړاوي غږ کې لږ مسکه شوه. کله چې به د کرکټ لوبې وي نو زموږ په کور کې به یوازینی اختر و. ابا خو د کرکټ بیخي لیونی و، لیکن په راډیو یې اورېدلو او کله د مصطفی دوی په کور کې پر تلویزیون کتلو سره موږ هم ډېرې پرې پوهې سوي وو. د لوبې له ګرمېدو سره به د ابا د تسبو ټکا هم زیاته سوه او پر دعاو به یې زور راوست. یو ورځ ابا په دهلیز کې قدم واهه. په هغه ورځ هم د کرکټ لوبه روانه وه. زما دوی خوندې پر چپرکټ ناستې وې او لوبیا یې پاکوله. سره چیغې کړې. پر کټ ناستو نجونو څو شېبې پسپسی درلود. وروسته یې یو بل ته نوکاره ور ولګوله. یوې لویه چیغه وکړه: اخ مورې، دې ته خو وګوره چې چاته دعا کوي. ټول حق پاتې سول. حکیم ټنډی تریو کړ. اوس به دې ټک هم تر خولې راوځي او قدر کړم یو د غوږ. اسما په ټیټه ویرېدلې غږ وویل: ابا، دې دعا کوله چې د ټنډور لکر سلیزه پوره سي. دوی مې ژر ور پرې کړه. چټیات مه وایه ابا. هغې ژر ور بیا کړ. نو درواغ وایم، سا دې وځي چې هغه اوټ سي. دوی مې په غوسه ورته وکړه: ښه،
او دا ته چې د افریدي لپاره مرې هغه خو هم ورته ووایه. حکیم چیغه کړه تسبیح په غولي دانه وانه سوې. بس کړئ دا چټیات مو. یو قدم ور مخته سو. په کونج کې ناستې ښځې ته یې ګوته نیغه کړه. ستا په سرپرستي کې ټولې دومره پلیتې سوي دي چې په کرکټ هم د بېحیایي امکان پیدا کولی سي. هغې څه ونه ویل. ناستو نجونو ځمکې ته کتل. د حکیم ګوته ورېږدېده. تر هغو چې زه بیرته راځم نو تاسې ټولې باید په جای نماز ووینم. د وره پله یې ټیله کړه. مخ یې شاته راوګرځاوه. وام اورېدل. د حکیم له وتلو سره زینب په غوسه له زینو راښکته سوه. خوله یې وخوځېده. لږ هم عقل لرئ چې تاسو دواړو څه وکړل؟ په داسې یو کور کې چې هلته څوک له سا کښلو ورهاخوا د بل شي اجازه نه لري، هلته به ستاسې دا خبرې څه ګټه ولري؟ د کټخۍ خواته ناستې نجلۍ تندی ته کوتان ورکړ. خو دې شروع وکړه او دې هم زه نوره په افریدي ویلو تر پزې راوستې وم. زینب ور بیا کړه. سمه ده اوس یې نو زغمئ. په مورپخې ښځې په ساړه غږ وویل اوس که هر یو خپل خیر غواړئ نو مسلې مو در واخلئ او د کرکټ ګټلو لپاره په نفلونو ودرېږئ. له همدې سره د پرانستي قرآن کریم پاڼه واړوله. حکیم په دوکان کې کېناست. څو دقیقې وته به هره څو شیبو کې به د راډیو له شوره ډېرېدو سره حکیم وموسېده. وروسته یې د راډیو غږ نور هم لوړ کړ. پاکستانی لوبغاړی به خپله وروستۍ منډه په چټکۍ سره جوړوي. هله وروستۍ چانس، آخري منډه. اوف الا بیډو بیلو. له نیکه مرغه داسې ښکاري چې هند خپله وروستۍ لوبغاړی هم له لاسه ورکړ. اوس پرېکړه درېیم امپیر کوي. که چیرې پاکستانی لوبغاړی سچن وسوځي نو لوبه پاکستان ګټلي. دوی خپلې خوښي لمانځي. درېیم لوبڅار به اوس خپله پرېکړه په شنه او سره اشاره راوښیي. اوف ناټ آوټ. حکیم رنګ والوت. په بیړه له ځایه پاڅېد. راډیو یې ورسره واخیستله. په منډه پورته وخوت. په دهلیز کې ټولې ناستې نجونې د ورو له خلاصېدو سره ورپېدې. حکیم په غوسه وویل اخر مې وبایلله کمبختانو. کله زړه مو دعا راوتلې وای نو قبوله سوي به وه که نه. کړس شو. د راډیو بیترۍ او تکړې هرې خواته خواره واره سول. اسما ورو شونډې وخوځېدې. دا هم کیدای سي چې موږ والو ښه لوبه نه وي کړې. بس بندې کړئ دا خولې مو بس. له همدې سره پر میز د پراته جګ خواته ورغی. په ګیلاس کې د اوبو شورا سوه. زینب ویل ته سم وایې ساره، موږ نه پوهېږم چې له دغو څخه څه جوړ کړي دي. دلته ټول پاکستان په نارو وي او هلته بیا ټول هندوستان د بګوان بغارې وهي. له لږ ځنډ وروسته یې زیاته کړه. او هغه د استرالیا وال بې له دعاو یې د 20 کاله ګټلي. حکیم مخ ور واړاوه. ستا اپلټې بیا شروع سوې؟ خرافې، تا ته ما ویلي و چې د سرو زرو هګۍ به دې هم نه غږوي. زینب په سړه سینه ور بیا کړه. ولې ابا؟ ځکه چې بیا به زه تا بې ځوابه کړم. حکیم د ناستې ښځې خواته ورغی. ګوته یې زینب ته کړه. درته وایمه چې د دې پلیتې خوله بنده کړه، که نه بیا به مې له لاسه ګیله نه کوې. زینب سر کوږ کړ. په وهلو نه، په خبرو مې قانع کړه، په منطقو او دلایلو مې قانع کړه. عقل دې ناقص دی. د هغه له حکمه بغیر یو پاڼه هم نه خوځېږي. پوهېږي که نه؟ زینب ور برنده سوه. اوف ابا، ته ولې ځان نه پوهوې؟ ته فکر کړې چې خدای پاک پورته ناست دی او دا فیصله کړي چې ټنډور لکر دې دومره سکور وکړي او افریدی دې دومره؟ حکیم له هغسې رډ رډ کتل. زینب پسې زیاته کړه. د دواړو ملکونو ترمنځ لوبه څه کېږي چې دواړو خواو ته قیامت راځي. نه هغو ته د عقل ورځي چې که بګوان ورګټلی سوی نو دومره یې بایلله ولې؟ او نه موږ په دې پوهېږو چې که الله پاک غوښتلی چې ویې ګټو نو 19 کاله به یې انتظار نه کېنولو. حکیم پر خپلې کپۍ خپاړه کړه. زینب په منډه تر ور پټه سوه. کپۍ د وره پر پلې ولګېده. شیبه وروسته د ور شغا شوه. حکیم لا هماغسې کتل. زینب یې نیمه مخې لیده. هغې ورو وویل ښایي زما او ستا په خدای کې فرق سته ابا جانه، ځکه ته چې څه غواړې په موږ کې یې پچکاري کړې، موږ یې نسو درکولی. په دعاو کولو نور ستړي سوي یو. نه مو لوبه وګټله او نه مو د کور حالات سم سول او نه د نجونو ودونه کېږي. تړس شو. زینب له هوا د حکیم کپۍ کپ کړه. ورو ور ټیټه سوه. دواړې کپۍ پر ځمکې سمې کېښودې. حکیم په تندي
لا 50 لیکې وې. په غوسه یې دیوال ته کتل. ناستو نجونو او ښځې هم رډې نیولې وې. زینب له خونې ووتله. نورې پسې کتار سوې. حکیم د لویې شیشې دروازې پله خلاصه کړه. له سلام وروسته د دفتر په څوکۍ ناستې مېرمنې د ناستې بلنه ورکړه. هغې د یوې دوسیې پاڼه واړوله. د پر دیوال سریښو انځورونو ته وکتل. په هر انځور کې به یو هلک او یو نجلۍ د واده په جوړو کې ولاړ وه. په ځینو کې یوازې نجونې تر سترګو کېدې، ټولې سینګار سوي. بیا یې د ناستو مېرمنو تر شا ولاړې المارۍ ته وکتل. له دوسیې ډک و. حکیم هره یوه تر واړه نظره تېره کړه. د هرې دوسیې پر شا څو توري او عددونه لیکل سوي وو. د له ځان سره ولوستل. پر لومړۍ هغې لیکلي وو 50 راجپوت هلکان، 30 پټان نجونې، 53 کونډې ښځې او یا بهرني هلکان، 44 کونډه نارینه، 42 طلاقې سوي نجونې. سر یې وخوځاوه. بیا یې د ښځې مخ ته د لیکلي دړې کرښې ولوستې. لیکلي وو د ودونو تنظیمونکي ډاکټر سمیرا بیګم. ښځې په خپلو سرو ویښتانو کې ګوتې تېرې کړې. د اکین شین وزمهیرې تورې چپنې تر ولو رسېدلې څڼیو او مخ ته یې ښه په ځیر وکتل. زه مو څه مرسته کولی سم؟ حکیم پوره 3 دقیقې د خپلو لورانو په اړه وغږېد. ښځې به هم کله کله سر ورسره وخوځاوه. وروسته یې په خندا کې وویل هسې خو دومره لورانې له پلاره څخه باید د کمو شرطونو تمه وسي، خو پرېږده یې، موږ په خپل منځ کې سره ناست یو، که کوم شرط لري نو ووایاست. حکیم په میز ګوته وټکوله. په جدیت یې وویل ګورئ، اوله خبره خو دا ده چې لورانې راباندې بوج نه دي چې موږ به یې هر چاته ورکوو. له کوم لوېدلي او واړه خاندانه هم نه یو. ښځې سترګې غټې کړې. ملا یې پر څوکۍ ولګېدله. حکیم په غرور سره کوږ کړ. په ډیلي کې به زموږ د کور پر دروازه فیلان درېدل. یقینا چې زموږ ځینې شرایط دي. اول دا چې هلک باید سم صلاحیت سم سلاست پابند وي. دویم دا چې باید سعید وي، خو له اهل سنتو څخه. ښځې په مسکا انداز غاړه کږه کړه. شیبه وروسته په دفتر کې سمیرا بیګم یوازې وه. زینب صابه پرېولل. په خوښۍ د خونې خواته روانه سوه. د خونې دروازې ته په رسېدو یې سترګې رډې کړې. دا ته څه کوې؟ سیفو په عینه کې خپلو سره کړو شونډو ته وکتل. شین ټیکری یې پر سر سم کړ. مسک سو. په بند بند غږ یې ور بیا کړل. زه څنګه ښکارېږم خورې؟ زینب 2 قدمه ور مخته سوه. له تراس سره سیفو پر کټ ولوېد. هغه په ژړا سو. زینب چیغه کړه سپیه بې غیرته، څو وارې مې پوه کړی چې ته یو نارینه یې او د نارینه غوندې ګرځه. ها په دې وخت کې عایشه هم راغله. څه شوي دي خورې؟ هغې سیفو له ځمکې راپورته کړ. زینب په غوسه ور بیا کړل. ته خو لږ ورته وګوره، دا څه دي؟ دا څه دي سیفو؟ د هغې سترګې رډې سوې. زینب ته یې وکتل. سیفو په ماته ګوډه ژبه وویل زما زړه غوښتل چې زه وګورم څنګه ښکارم. زینب بیا ور برنده سوه. لا وایې هم چې څنګه ښکارم؟ سیفو نارینه داسې کوي. ها ته کومه نجلۍ یې؟ هغه په ژړا کې ورته وکړه هو نجلۍ یم. که نجلۍ نه یم نو ولې ماته مصطفی ورور ښه ښکارېږي، او ولې زما زړه هم غواړي چې له هغه سره مې واده وسي. له دې سره عایشې 3-4 چپېړې ورکړي. دا څه چټیات وایې؟ تا ته شرم نه درځي؟ ته ودرېږه چې زه ابا ته ووایم. سیفو یې پښو ته ور ولوېد. نه خورې، خیر دی، ما ورته وایه، د خدای په خاطر زه بیا داسې نه کوم، واده کوم. زینب هغه د عایشې له پښو راپورته کړ. واده مه کوه، قسم وخوره، قسم وخوره. سیفو په ژړا کې ورته کړه زه قسم خورم، قسم. د عایشې اوښکې روانې سوې. سیفو ځان د زینب اوږې ته ور واچوه. ښه شېبه ووته. د 3 واړه سلګۍ اورېدل کېدې. زینب د مایکونو ترڅنګ ایښی ګیلاس ور پورته کړه. له 2 غړپو اوبو وروسته یې اوږده ساه وکیښله. بیا یې کیسه پسې وغځوله. د سیفو له دې کار سره موږ ډېر وډارېدلو چې څه به کېږي. ماخوستن مې مور له مصطفی سره خبره شریکه کړه. مور مې له پلاره وېرېدله، خو ما ډاډ ورکړ چې ابا خو هسې هم د سیفو پوښتنه په میاشتو نه کوي. مصطفی وویل چې زه یو رنګمال پیژنم، هغه له ښاره وتلی ځای لري او دا د موټرونو رنګمالي کوي. دا ګلان ملان پرې باسي. زه په سیفو هغه ته ورولم.
ځکه سیفو په رسامي کې ښه دی. په سهار یې موږ ټولې خویندې کتار ولاړې وو. له بامه مو ور وکتل. سیفو مصطفی له ځان سره پر موټر سایکل سپور کړ. سیفو پورته کړکۍ ته وکتل. بیا په مصطفی پسې سپور سو. لکه ابو نیم ساعت وروسته د ښار له ګڼې ګوڼې ووتل. سیفو د مصطفی پر اوږو سر کېښود. موسک غوندې سو. له ښاره په وتو کابو 10 دقیقې موټر سایکل د شنه فصل په منځ کې روان و. د ګنیو فصل سړې هوا دواړو ته خوند ورکاوه. یو ځای ته ورسېدل. سیفو شاوخوا وکتل. څو لارۍ موټرونه هم ولاړ وو. ځینې کسان د یوې لویې ونې تر سیوري لاندې پر کټونو ناست ول. د هوټل له ځایه تومخ ولاړېده. مصطفی موټر سایکل ودراوه. یو کس را مخته سو. سیفو یې د غوږ تر شا بند برسته کتل. مصطفی سلام ورکړ. هغه هم خندنی سو. وعلیکم السلام ډاکټر صاحب، له ډېره وخته وروسته راښکاره سوې. مصطفی وخندل. هسې خو نن نه د مظاهرو لپاره لوحې لیکلو ته راغلی یم او نه مو مظاهرې جوړې کړي، بس د یو بل کار لپاره درته راغلی یم. دا هلک زما د کاکا زوی دی. تا ته یې په شاګردي در سپارم. رسامي یې ډېره ښه ده. هغه کټ ته اشاره وکړه. هغه خو سمه ده، ته اول کښېنه، لږ دلته کښېنه. بیا یې ښې خواته غاړه اوږده کړه. او بشیر خانه 2 ګیلاسه چای خو راوړه، هله ګرانه. په عمر پاخه رنګمال سیفو ته وکتل. ښه نو نوم دې څه دی ځوانه؟ هغه په بنده ژبه ور بیا کړ. سیف الله خان. رنګمال له غوږ څخه برس راکش کړ. مخامخ ولاړ موټر ته یې ګوته ونیوله. خان صاحب ته لږ دا برس در واخله او په څوکۍ یې هغه موټر پر ځمکه وکاږه. ها دا واخله. سیفو لږ مخته ورغی. موټر یې تر نظر تیر کړ. څنګ ته پر کټ ناست پکولي سړي له خولې شنه لوخړه په هوا کړه. ورو یې شونډې وچیچلې. سیفو پر ځمکه کرښې وایستلې. یو ځوان چای راوړ. رنګمال مصطفی ته وویل ها دا دی چای هم راغی. هلک تر ازموینې مخته لا کامیاب دی. له اندازې ښکاري چې لایق دی. د سپوږمۍ تر کلي د خپرونې درنو اوریدونکو په دې هیله چې د دې ناول 2مه برخه مو هم په خوند سره اوریدلې وي. تر بیا ښه وخت په خدای مو سپارم. د سپوږمۍ تر کلي